أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو السلام علیکم. دا یو ځل بیا د څېرو خاطرو پروګرام سره چې واجه تاسو ته مخامخ یو. هیله لرو چې زموږ پروګرام تر اخره وګورئ او موږ زموږ پوره کوشش وي تاسو داسې پروګرام نه وړاندې کړو تاسو ته چې زړه پورې وي او تر پایه وګورئ. د پروګرام ښکلا دپاره د خپلو وطنوالو نه لیدونکو نه هیله کوو چې موږ سره اړیکې وساتي، موږ له تلیفونو کې او یا د برېښنالیک ورته موږ سره تماس ونیسي. نو راځئ چې نن پروګرام د یو شعر نه شروعات کوو. په تا خوږې په ما ترخې تېرې شوې، په تا خوږې په ما ترخې تېرې شوې، جانانه لاړې د ژوند شپې تېرې شوې، د کبرجنو قاتلانو مخکې د ځوانې مرګو جنازې تېرې شوې، چې زه او ته غمونه بیل کړو سره، چې زه او ته غمونه بیل کړو سره، څومره بلا بلا مودې تېرې شوې، وروی کوم غم پرې د کاڼي د غم، بیا مې په زړه کې څه اسرې تېرې شوې، زیارت ته تلې په دغه لاره پرون، زیارت ته تلې په دغه لاره پرون، درنې درنې څو پښتنې تېرې شوې، درنې درنې څو پښتنې تېرې شوې، ژوند د احسان دی زه مالک نه منم، ژوند د احسان دی زه مالک نه منم، تا کې زما په سر لمبې تېرې شوې، تا کې زما په سر لمبې تېرې شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربان او بخونکي خدای په نامه. ډیرو قدرمنو خویندو ورونو او افغانانو د افغانستان د خاورې په هره برخه او د نړۍ په هر کونج کې چې زمونږ غږ اورئ، زمونږ له طرفه ډېرې ډېرې پیرزوینې او سلامونه ومنئ. خدای پاک مو روغ جوړ او خوشحاله لره. عزیزانو، موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې حالات او شرایط په یوه ټولنه کې داسې مسایل او پیښې رازیږي چې هغه یو وخت خپل هغه ارزښت چې په هغه مشخص زمان او مکان کې لري هغه یې د لاسه ورکړی، مګر بیا چې حالات بدل شي، وخت بدل شي او نوي شرایط راشي، نو بیا د هغې نه وروسته یو شی، یو پدیده، یو اصل خپل ارزښت بیرته ژوندی که. دا خبره مو د دې د خاطره وکړه چې زمونږ ملک افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په داسې یو سیاسي، اقتصادي او کلتوري پړاو کې پروت دی چې زمونږ په ملک کې د نوري دنیا پر انډول باندې زمونږ ادب، زمونږ کلتور او زمونږ تاریخي روایاتو د ژوندي کولو، د هغو د راسپړلو او د هغو د ساتلو لپاره د افغاني جامې یو اشد ضرورت دی. هوښیاران خلک وای د یوې مسلې، د یوې پدیدې، د یو شي په واقعي ارزښت باندې هغه وخت بنیادم پوهیږي چې کله د هغې جوهر او معنا ورته معلومه شي. په همدې اساس باندې مونږ په داسې یو حالت کې واقع یو چې د دنیا د نورو ملکونو پر انډول باندې مونږ ته خپل روایات، خپل کلتور او خپل تاریخ فوق العاده زیات اهمیت لري، او دا د دې د خاطره چې مونږ عیناً یوه داسې ټولنه باندې بدل شوي یو لکه په یوه تپه تیاره کې چې سړی په یو لوی راغه یا دښته کې لاره ورکه که، دا مجبور دی چې د هغو لارو او قدمونو نه استفاده وکړه، په کومه لارو او قدمونو باندې چې پخوانی قافلې او پخواني کاروانونه تیر شوي، تر څو د هغو په وسیله باندې ځان ته د منزل د رسېدو یو مسیر غوره کړه. موږ په اوسني افغانستان کې د غربي دنیا پر تناسب یا د نوري دنیا پر تناسب خپل کلتوري، خپلو دینی، اسلامی، خپلو ملی او خپلو تاریخي ارزښتونو ته پر عمدي بنیاد باندې زیات ارزښت ورکو. د څېړنو او معلوماتو له مخې
افغانستان د نړۍ په هغه 4-5 هیوادو یا ملکونو کې راځي چې په نړیواله سطح باندې د ډیر غني او ډیر ښکلي او ډیر پیاوړي کلتور او فرهنګ خاون هیواد دی. زمون د وطن یو نومیالي شاعر ډیر څو کاله پخوا ویلي وای تمدن اول د بلخ شروع شوی او جهان پون او لمونګ نه پوه شوی. زمونږ د هیواد بلخ زمونږ د هیواد ډیر لوی لوی ستر ښارونه لکه هرات، بلخ، کابل، بامیان، پېښور دا هغه سیمې دي چې په تاریخ کې د لوی لوی شاهانو قدرتونه هغلته تیر شوي، مختلف مدنیتونه او تهذیبونه هغلته راغلي دي او هر یو تهذیب او مدنیت د ځان سره زمونږ ټولنې ته میراث پریښی دی او زمونږ د نسل وظیفه دا ده چې مونږ دا میراث ژوندی وساتو او کوشش وکړو چې دا رانه مړ نشي. ملتونه وایي په استقلال باندې ژوندي، په کلتور باندې پیژندلی او په خپلو ژبو باندې ژوندي پاتې کیږي. ژبې هغه وخت ژوندی وي چې هغې باندې لیکل کیږي، په هغې باندې لوستل کیږي، هغه د ادبیاتو د علم فن ژبه وي، هغه په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه په سیاست کې ونډه ولري، هغه په تولید کې ونډه ولري، هغه په ورځنۍ محاوره او د خلکو په خبرو کې ونډه ولري. د ژوندانه د واقعیت د ډیر ښه ثبوت لپاره ادبیات یوازینی شی دی چې هغه د انساني ژوند مختلفې مرحلې سره بیلی، لکه څنګه چې سړی د وریژو نه می سره بیلی. له همدې امله موږ د څیرو او خاطرو په ننني پروګرام کې خاص الخاص د افغاني کلتور او ادبیاتو په ارزښت باندې خبرې کوو او په دې باندې رڼا اچو چې په دغه اوسنۍ مشکلو شرایطو کې زمونږ په وطن کې زمونږ ادبیات او کلتور څومره زمونږ د دغه اوسنیو مشکلاتو د حل کولو کې اغیزمن واقع کېدی شي. په دې ننني پروګرام کې مونږه ځنې ډیر ساده خو ډیر اساسي او ځنې ډیر پیچلي خو ډیر بنیادی مسایل راڅیړو. د دې مسایلو د څیړلو لپاره زمونږ او ستاسو د نن ورځې ویناوال پروفیسر راجولی شاه خټک دی. پوهان راجولی شاه خټک د اوږدې مودې لپاره زمونږ د سیمې په ادبیاتو او کلتور باندې پراخې څیړنې کړي. خټک صاحب خپله ډاکټورا په ادبیاتو کې ترګوتو کړې. د ریسرچ، تحقیق او څیړنه په برخه کې فوق العاده ډیر کار کړی. تر